په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ پیښې وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریځ جدي شوی او د دریو حکومتي ادارو ویاندانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. نن مو د کابل په استودیو کې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال د واخان میناپال ته بلنه ورکړې او زموږ میلمه دی او د پیښې وروستی حال به او دریځ به د حکومت واخلو ورنه. میناپال صاحب سلامونه او خپرونې ته هم په خیر راغلاست. لومړی پوښتنه مې دا ده چې په ننني خبري کنفرانس کې تاسو وویل چې د کابل د تېرې ورځې پیښې وروسته تاسو له هغو طالبانو سره چې د سولې خبرو ته نه کینی د چلن لپاره خپله لاره ټاکئ. مقصد مو څه و چې څه ورسره کوئ؟ مننه برېښنا جانې تاسو ته او ستاسو د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. موږ چې وایي په جګړه کې د سولې لار ټاکو په دې معنا چې جګړې ته مو د هغو ډلو پر خلاف باندې لومړیتوب ورکړی دی چې هغو زموږ د سولې غږ ته په انتحار او انفجار باندې ځواب راکړی دی. موږ به د ټولو هغو ډلو په وړاندې وسلوال دریځ او وسلواله جګړه پر مخ یوسو چې هغه سوله نه مني، د افغانستان پر خلکو باندې رحم نه کوي، د افغانستان خلک وژني او د افغانستان خاوره د پردیو ګټو لپاره استعمالوي. میناپال صاحب، یعنې تاسو فکر کوئ چې طالبان به د جګړې له لارې ماته وخوري او په دې تېرو 15 کلونو کې چې هم د سولې خبرې روانې وه هم جګړه روانه وه د طالبانو سره، څه بدلون راغلی ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې د جګړې له لارې ماته ورکولی شئ؟ موږ پر سوله باندې باوري یو. د افغانستان ولسمشر، د افغانستان ملت د سولې غوښتونکی دی، یو سوله غوښتونکی ملت او یو سوله غوښتونکی حکومت دی. ولې هغه څوک چې زموږ د سولې مشروع داعیې ته په انفجار او انتحار باندې ځواب وایي، نو د هغوی په وړاندې بله لار بې وسلوالې مبارزې بې جګړې نشته. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې چې د شفق عملیات پیل سوي دي، موږ د افغانستان دښمنانو ته غږ ماتونکی ځواب ورکړی دی. په هر ځای کې د دوی مړي پاته سوي دي. دا په دې معنا چې موږ دغه چا په وړاندې باندې ښه مقاومت کولی شو چې هغه د سولې لار نه بلکې د خشونت، د جګړې او د وژنې لاره نیسي. هغه طالبان چې دننه په افغانستان کې دي، تاسو د شفق د عملیاتو له لارې ورباندې بریدونه کوئ، خو هغه اډې چې د افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې لکه پاکستان کې هغوی سره څه کوئ؟ هغه طالبانو سره تاسو څنګه چلند کوئ چې د نورو په ملاتړ په نورو هیوادونو کې اوسیږي؟ څلور اړخیزې ناستې په همدې موخه و، په همدې هدف باندې ویلی چې موږ سیمه ییزه همکارۍ د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې باندې راوپاڅوو او متحده یې کړو. په دغه څلور اړخیزو ناستو کې پرېکړه دا سوې وه چې کومه ډله د سولې لاره بدلوي، سوله نه مني، د هغه په وړاندې باندې به نظامي اقدام کېږي. د هغوی اډې او د هغوی پټنځایونه او د هغوی د روزنې مرکزونه به له منځه وړل. د دوی مرکزونه ټول معلوم دي. اوس پاکستان ته سترګې په لار شي دی پر وړاندې اقدام وکړي. د سې شنبې د برید نه وروسته د پولیسو د ټیټې کچې څو افسران د برید په مخنیوي کې د پاتې راتلو په تور له کاره ګوښه کړای شول. ستاسو په نظر آیا د دغه ډول لویو بریدونو د نه مخنیوي مسؤلیت باید د حکومت لوړپوړي چارواکي په غاړه وانخلي؟ د افغانستان په سیستم کې د مجازاتو او مکافاتو اصل ته ډېر ارزښت ورکول کېږي. دغه اصل ته په کتو باندې به په هغو ځایونو کې چې غفلت کوي کوم مسؤل، هغه به طبیعي خبره ده د اصولو، د اداري اصولو له مخې، د قانون له مخې له هغوی سره چلند کېږي. په مجموع کې د دغسې پیښو مخنیوی د ټول سیستم کار دی. ولې په هغه سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې زموږ مسؤلین هلته وظیفه لري،
دغه اول مسؤلیت دوی ته راجع کېږي چې د دغسې سیمو خوندیتوب او د دغسې پیښو د مخنیوي په وړاندې باندې اقدام وکړي. نو دغه هغه کسان دي چې هلته په سیمه کې وو تر ډېره ځایه پورې په دې باندې پیژندل سوي دي چې دوی غفلت کړی دی. او د افغانستان ولسمشر او د امنیت شورا څو اونۍ وړاندې په دې باندې پرېکړه وکړه چې که په کومه سیمه کې ناامني کېږي په دې معنا چې هلته غفلت وظیفوي رامنځته سوی دی نو هغه به له دندو لرې کېږي. مینا پال صاحب د نن ورځې په خبري کنفرانس کې دا هم ویل شو چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د چین چارواکو ته د افغان حکومت پیغام چې د طالبانو په اړه ورسولی دی. په دې پیغام کې څه و او چین د سولې په راوستلو کې څومره مرسته کولی شي د افغانستان سره؟ چین د څلور اړخیز کمیسیون غړی دی په دې معنا چې په سیمه کې تر ټولو قوي او ځواکمن دی او دی کولی شي د دوی فشار کولی شي چې پاکستان او نور هغه هیوادونه چې د ترهګرۍ تر شا ولاړ دي د دوی فشار کولی شي چې هغه لارې ته راولي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده یو خو دا ده چې د سولې په برخه کې پر هغو سرچینو باندې پر هغو ځایونو باندې پر هغو ادرسونو باندې فشار راوړي چې هغه د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د ترهګرۍ او د ترهګرو مرکزونه د دوی سره دي. دومره دا ده چې موږ په خپله برخه کې په اقتصادي برخه کې او په نظامي برخه کې د چین سره یو دوامداره همکاري ولرو او د دوی مرسته راجلب کړو. د واخان مینا پال ستاسو د معلوماتو نه او وخت نه ډیره زیاته مننه چې یو ځل بیا مو زموږ بلنه منلې وه. کور مو ودان.